همدا اوس چې ته هر څه کې پرېږده ځکه دا ویډیو ډېره مهمه ده. زه په نورستان په شګر په قریه کې هم د پرک کلي په سر باندې ولاړ یم، هغه ځای کې چې ملا شامیر اولین اذان وړاندې کو، د اسلام اذان. او ډېر خلکو دا فکر کوي چې دا کوم خر دی رمباړې وهي، دا اواز یې کو، نعوذ بالله، یعنی خلک دلته کافر وو. زه به تاریخ ته وایم چې خلک کله مسلمان شول، چې په لنډو ټکو دې پوه کړم. زما پلار محمد نوروز، د هغه پلار میرزامان او د هغه نیکه، یعنی زما پلار نیکه د میرزامان پلار کریمي، هغه په خپل قوم کې چې یو کس همدغه ملا شامیر د هغه د قوم غړی و، دوی مسلمان پیدا شوي دي، بلکې دوی اسلام قبول کړی دی تقریبا یو نیم پیړۍ مخې ته. او دغه حالت کله وشو؟ دا د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې دا دلته قبیله راغله، یعنی عسکر راغلل او دلته اسلام خپور کو. جالبه سوا چې دغه کلی، دا کوم کلی تاسو خیم، دغه کلی دوی اسلام قبول کو، ډیر قبول کړی هم نه وو، عسکر دلته وو. او د هغه کلی نه آواز وشو چې تاسو زړه مه بایلئ او موږ تاسو ته قدرت ته راځو، مسلمان په خلاف وجنګېږي. نو هلته عسکر د هغه ځین را پیدا شول د بغلونه، نو هغوی مونږ کړل شول چې وجنګېږي. بلکې زموږ نیکه، زموږ د پلار نیکه دا قصې راوځي چې په رمضان کې ویلې چې زه غواړم وږم ډوډۍ وخورم. نو په هغه وخت کې کوټې نه وي، تقریبا کوټې وي، خو دغه کړکیان چې اوس موږ له دا سیسټم نه و، نو یو سری به وي، دا سری پټ کې تیاره شي تر څو کوم ډوډۍ وخورم. نو دا واقعا تاریخي ځای دی چې هغه ځای کې زه ولاړ یم چې کوم ځای کې ملا شامیر اذان ورکړی دی. او ملا شامیر دا نه و چې هغه دلته مسلمان پیدا شوی و یا دلته اسلام قبول کړی، بلکې هغه تللی و د لغمان نه کته ساحو ته او هلته اسلام قبول کړی او بیا راغلی و. نو دا واقعا یو تاریخي ځای دی، یعنې څلور پشت نه مخکې زما باباګان کفارو، الحمدلله بیا مسلمانان شول. نو دغه تاریخ که تاته معلوم نه وي، نو ماشاءالله ته معلوم شو. نو میل لرم چې دغه تاریخي ویډیو ته حتما شیر کړي او خلک په خبر کړي، ځکه چې واقعا فخر کوم چې یو ځای کې زه ولاړ یم، که دا ځای لږ رانږدې ځای ورته ښکاره کړه، دا یو غټ ګډ دی. او وجه دلته ول راتو چې دا اذان دلته ولې کوو، ځکه چې خلک مسلمانان نو او د نشکل کلي کې اذان وکړي، دلته اذان کو، بیا هم په خلکو رشخند ووایي چې دا کوم خر رمباړې وهي. نو دا معلومیږي چې یو کس جد و جهاد وکړي، چاته دعوت ورکړي، په خیر کار چا سره شریک شي، نو وګوره د هغه یو کس وجه دلته ماشاءالله اذان کړی، غټ تاریخ جوړ کړی دی. څنګه کوم عسکر چې راغلي دي دلته چې هر یو ماشوم مسلمان پیدا کیږي، هر یو ګل خوشبوي کوي، نو انشاءالله دوی ته به اجر رسیږي. نو امید لرم دې ویډیو تاسو خوند اغوستی وي. دا مهر دا ویډیو ته باندې لازم ده شیر کړي، ځکه دا مهم معلومات دي، باید نور خلکو ته هم شریک شي. user.com یو پلیټفارم دی چې په هغه کې مختلف زده کړې شته دی. که څوک غواړي چې بزنسمن شي، آنلاین فریلانسینګ طریقه زده کړي، اسلامیات ولري، که قرآن دی، دعوت دی، حدیث دی، همچنان اکاونټینګ ولري، کریټیو ډیزاین ولري، څنګه مختلف ویډیوګانې کورسونه جوړ کړي، او همچنان څنګه آنلاین ویډیوګان جوړ کړي، نو دا ټول طریقې په ویلرنا کې شته دی. او فیس ډېر زیات کم دی. که ته د افغانستان نه بیرون د کال فقط د میاشتې $7 دی تاته، او ته یو فیس باندې کولی شي ټولو مقالو ته چې زرهاو نه ډېر زیاتې دي او سلهاو کورسونو ته لاسرسی پیدا کړي د ټول کال دپاره او زده کړه وکړي. زما په نظر بهترین چانس دی چې ته باید د خپل د ژوند بدلون دپاره اولین اقدام وکړي چې هغه د ویلرنا کې راتګ دی او خپل زده کړه شروع کول دي.